د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. څنګه چرته او ترمنځ یې څه ویل شوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او همداراز د افغانستان د ملي امنیت شورا منلې چې افغان حکومت او طالبانو نن یکشنبه په لومړي ځل د بندیانو د خوشي کولو پر موضوع تخنیکي خبرې وکړې. زلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا خبرې د امریکا او د قطر د حکومتونو په منځګړیتوب د سکایپ له لارې ترسره شوې. ښاغلي خلیلزاد همداراز ویلي دغه تخنیکي خبرې چې له 2 ساعتو زیات دوام درلود مهمې، جدي او مفصلې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم منلې ده چې د افغان حکومت د لومړي تماس پلاوي نن یکشنبه د طالبانو له استازو سره د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کړې دي. په دې تړاو د ملي امنیت شورا خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ټولو خواو د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو، مستقیمو مذاکراتو او یو دایمي او پراخ اوربند باندې خبرې وشوې. په دې 2.5 ساعته مجلس کې دواړو خواو پر لومړنیو تخنیکي اقداماتو هم نظریات تبادله کړل څو د بندیانو خلاصون ته مساعد چاپیریال رامنځته شي. زلمي خلیلزاد بیا لیکلي چې د بندیانو د خوشي کولو موضوع د سولې په بهیر کې یو مهم ګام دی چې د امریکا او طالبانو په خپل منځي هوکړه کې هم یادونه شوې او له بشري پلوه هم دا موضوع حیاتي ده. زلمي خلیلزاد ویلي چې ټولو غاړو د تاوتریخوالي کمولو، د بین الافغاني خبرو پیلولو او په افغانستان کې بشپړ او تلپاتې اوربند ته ژمنه وښوده. د امریکا ځانګړي استازي همداراز زیاته کړې ده چې په دې اړه به راتلونکې غونډه په 1-2 ورځو کې د سکایپ له لارې ترسره شي. د یادولو ده چې طالبان له هم دې پلاوي سره په داسې مهال خبرې کړې چې څه موده وړاندې له دې پلاوي سره خبرې رد کړې وې. بلخوا وروستیو څو ورځو کې جګړې تر بل هر وخت زیات زور اخیستی او افغانان دې وضعیت ته اندېښمن دي او د دواړو لیورو څخه د اوربند غوښتنه کوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.